السلام علیکم ګران دوستان، امید دی چې روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا مو د ټیکنیکل ویډیوګانو په سلسله کې په یوه نوې ویډیو کې هرکلی کومه. ګران دوستانو، په دې ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې خپل موبایل ته پاسورډ ورکړو تر څو د نورو له لاسوهنې څخه خپل موبایل وژغورو. دا یوه ډیره مهمه موضوع ده ګران دوستانو، او شاید تاسو ډیر په دې باندې نه خبره یاستئ او په دې باندې نه پوهیږئ څنګه موږ خپل موبایل ته پاسورډ ورکړو او یا څنګه خپل پاسورډ بدل کړو. نو ډیره یوه مهمه موضوع ده دغه دوستانو. تقریبا هر څوک چې یو ځل زیرک موبایل استعمالوي هغه ټولو ته په کار کیږي دغه موضوع. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. که چېرته تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې په موضوع باندې پیل وکړو. نو دې لپاره چې تاسو خپل موبایل ته پاسورډ ورکړئ، نو تاسو به لومړی راشئ د خپل موبایل سیټینګ به پرانیزئ. سیټینګ هغه که په هر ځای کې وي، اوس مثال په ډول زما په موبایل کې خو په دغه ځای کې د سیټینګ او بل ځای کې نورو ځایونو کې هم شته دی، خو دلته اسانه راړول کېږي. هر ځای کې چې تاسو په موبایل کې سیټینګ موجود وي نو هلته به لاړ شئ، سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ، سیټینګ به ووهئ او له سیټینګ څخه وروسته به دلته راشئ ګران دوستانو، لاک سکرین. لاک سکرین دغه ډول یو کمانډ دی، دا به را پیدا کړئ او هغه به ووهئ لاک سکرین. له هغه وروسته تاسو ته دغه ډول یوه صفحه راخلاصیږي. په دې صفحه کې زیات اپشنونه درکړل شوي دي، خو د نورو اپشنونو باندې انشاءالله موږ تاسو په نورو ویډیوګانو کې خبرې کوو. نن راځو فقط د پاسورډ په اړه کوم اپشن چې دی هغې باندې خبرې کوو چې کوم یو په دې سر ته موجود دی. اپشن دی دا سکرین لاک ټایپ، دغه یو سره زموږ نن کار دی. نو دغه باندې به تاسو کلیک، له هغه وروسته به تاسو د پاسورډ اصلي ځای ته ورداخل شئ. لکه دلته زه ورداخل شوم. اوس دلته دوستانو تاسو ته څو اپشنه درکول شوي دي، څو انتخابونه تاسو ته درکړل شوي دي. کوم ډول پاسورډ تاسو غواړئ، یعنې په کوم ډول، هر یو ته خو پاسورډ نه ویل کېږي، خو د دې لپاره چې تاسو ته د لغتونه مشکل نه شي، له همدې وجې تاسو ته زه د هر یو د پاسورډ په نوم سره یادوم. که نه یو ته پیټرن ویل کېږي او بل ته پین کوډ ویل کېږي او بل ته پاسورډ ویل کېږي. خو خیر زه د دې لپاره چې تاسو ته د لغتونو مشکل نه شي، له همدې وجې تاسو ته ټول په پاسورډ سره په دې وجه یادومه. دوستانو دلته تاسو ته 3-4 انتخابه درکړل شوي دي. کوم ډول انتخاب تاسو غواړئ چې استعمال کړئ د دې لپاره چې تاسو خپل ټلیفون له نورو څخه وژغورئ. اولنی چې دی دلته سویپ دی، له سویپ څخه موږ تاسو تېرېږو. دوهم چې دلته پیټرن ورکړل شوی دی، پیټرن هغه د نښې کوم پاسورډ چې دی هغه د نښې په ډول چې کوم استعمال لکه دلته اوس مخکې چې ما خلاص کړ دې ته پیټرن ویل کېږي. او دریم چې دی پین کوډ دی، پین کوډ دا هم پاسورډ ته ورته والی لري. او دریم چې دی پاسورډ دی. نو اوس په دې کې ستاسو خوښه ده چې کوم یو تاسو استعمالوئ هغه استعمالولی شئ. د مثال په ډول زه لومړی راځم پیټرن استعمالوم. په دې ویډیو کې ستاسو لپاره په پیټرن باندې کار کوم. راځم په پیټرن باندې دلته کلیک کوم او دلته تاسو دوستانو یو خبره یاد ولرئ، دلته په سر باندې د سرې لیکلو باندې لیکل شوي دي remember this pattern if you forget it you'll need to restart your phone and all data will be reset. وایي کوم وخت کې تاسو کوشش وکړئ چې دغه پیټرن او دغه پاسورډ چې کوم تاسو دلته ورکوئ دا په یاد ولرئ. که چېرته تاسو دغه پاسورډ هیر کړ، تاسو نه دغه پیټرن هیر شو، نو تاسو به خپل ټلیفون ریسیټ کوئ، فارمټ کوئ به یې او ټول معلومات به تاسو بایلئ. له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ته داخل شئ، که نه همداسې تاسو نه شئ داخلېدلی. نو دوستانو دا خبره تاسو باید په یاد وي. نو دلته چې کوم وخت کې راغلی، اوس دلته دوستانو تاسو به هغه پیټرن کوم چې غواړئ په کوم ډول نښې سره تاسو هغه رسم کړئ، هغه به تاسو دلته ډرا کړئ، یعنې رسم به یې کړئ. لکه دوستانو زه اوس غواړم چې دا ډول پیټرن استعمال کړم. تاسو ګورئ دوستانو دغه ډول پیټرن زه غواړم چې استعمال کړم، یا دغه ډول دغه د نښې پاسورډ زه استعمالوم. نو تاسو به یو ځل دغه ووهئ. له هغې وروسته که تاسو غواړئ چې په دې باندې ځان آموخته کړئ، زده یې کړئ، نو تاسو به راشئ ریټرای به ووایئ. ریټرای دا معنی چې زه یو څو ځلې دغه ګورم تر څو زما ښه یاد شي. تر دې پورې چې زما ښه یاد شوی نه وي ته دغه پاسورډ مه ثبتوه، دغه پیټرن مه ثبتوه. نو تاسو ریټرای وهلی شئ. کوم وخت چې تاسو دا پاسورډ زده کړ، یاد مو کړ، له هغې وروسته به تاسو راشئ په د کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کوم وخت کې مو چې کنټینیو ووهه، له هغې وروسته تاسو ته بیا درکول کېږي، وایي یو ځل بیا همغه پاسورډ ته تکرار کړه کوم دی چې مخکې
ولیکل. وروسته به تاسو یو ځل بیا هغه پاسورډ تکرار کړئ او په دې لاندې کنفرم باندې به کلیک وکړئ تر څو خبره اعتباري شي او دا پاسورډ به تاسو ته ثبت شي. بیا چې تاسو کوم وخت کې ټلیفون ته ورداخلیږئ نو تاسو نه به دغه پاسورډ غواړي. نو ګرانو دوستانو کومه مشکله خبره نه ده، اسانه خبره ده. زه ورڅخه تېرېږم، اوس خیر دی، انشاءالله تاسو به زده کړي. او دوستانو بله خبره دا غوښتل مې چې په پاسورډ باندې هم خبره درته وکړم او په دې بل هغه باندې پین باندې هم خبره درته وکړم، خو خیر ویډیو ډېره رانه اوږده شوه او نوره پسې اوږدېږي. نو په همدې خاطر خیر د نن هم دومره ویډیو بس ده. فقط تاسو نن پیټرن زده کړئ، دې باندې تاسو ټرینینګ وکړئ تر څو دا مو ښه یاد شي او زده شي. او په نورو ویډیوګانو کې به انشاءالله په پاسورډ باندې او په پین باندې هم خبرې کوو. تاسو زموږ سره پاتې شئ. د دا ډول نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او زموږ سره پاتې شئ، موږ تعقیب کړئ. ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. ماته اجازه راکړئ. تاسو په لوی او بښونکي څښتن سپارمله عمر شه.